لکه اوس هم تعالی د باج خوارج راشي ته دله کافر وای اغله کافر دا ټاپک خو ما سره نه چې دا کافر دی هغه کافر دی کاسې دی چې سره ودرې دی یره ودام کافر شو که په یو ګاډي کې چرته سور شي ودام کافر شو کې خو قلم دی جب کې خو ودام کافر شو کې یو چاته ټلیفون کې چال دی ټلیفون کې ودام کافر شو خوارج دی واجب فتنه ده رسول الله فرمایي چې دا په هر دور کې شته تر قیامت پورې ودا ګروپونه ګرځي علامات مخکې موږ ذکر کړو پنسي وشته کړي عالمان نه او ځان عالمان غړي په ارچا باندې کفر فتوا په د باندې کفر فتوا په باندې کفر فتوا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې فتوا راغول باندې بدا د اسلام نه دي شي وځي لکه څنګه چې مرده کې د کار روشي چې وسړی د مانزه په بارکی د دیمون په بارکی په چا بار له فتوا نشو ورکول سره د دلیل نه نو د سړي د ایمان او د کفر په بارکی خو بالکل به سړی فتوا ورنکي کاسې دی چې سره ودرې دی یره ودام کافر شو که په یو ګاډي کې چرته سور شي ودام کافر شو کې خو قلم دی جب کې خو ودام کافر شو کې یو چاته ټلیفون کې چال دی ټلیفون کې ودام کافر شو او حالانکه د کفر او د اسلام د پر خپل ځان له اسباب دي چې سړی به د غیر مسلمان سره د زړه مینه ساتي د غوی د پر بکار کوي تاسو وګورئ نواب سید حسن خان اغری کلی د قیادت په تشریح کې ولا ترکنوا الى الذين ظلموا غالبا د شوایات دي چې التا د په هغه وخت کې دغه حکومتونه د اسلام د تایید لپاره څومره خدمت کړي دي څومره کار اخیسته دي نو سړی په دې باندې نظام کوي کی چې کافر کیږي پڅ او سړی وځي په اسلام نه پڅ باندې سړی اسلام کې داخليږي پڅ د دې وجه رسول الله فرمایي ځان له خیر غواړي دغه خبره مطلب داري پچا باندې به د کفر فتوی کې ځان په خپل د اسلام او د کفر نو باسي دي خوارج د شی ویلي وې دا سړی عادل دی بس موږ مصلحه پس مکه باندې ګدو فتنه متنو بس نه ګرځو خراسان کې څه فتنه پیدا شوې نو عمر بن عبد العزيز ته خطر ولېګو ویلکه تاسو د فتنه پیدا کړې ده او وراشي ما سره باس مناظره وکړي وی سیدا وې د خراسان دوه مناظرین راولېګل وی آشنا تاسو داوا سره وی داوا موږ دار تاسو ولی معاویه کافر نه وای ولی یزید کافر نه وای بني امیه ولی کافر تاسو نه وای ته دې ټول کافر وای لکه اوس هم تعالی د باج خوارج راشي ته دله کافر وای اغله کافر دا ټاپک خو ما سره نه چې دا کافر دی هغه کافر دی عمر بن عبد العزيز ډیر اوچت عالم وکینه دلته بچو پښتنه ستانه دا کوم چې په دې ټولو کافرانو کې د فرعون چر د غټ کافر شته وینا وی تعالی قسم د الله په ذات درکوم چې تا پورس کې څوک کرته دي چې ویل چې الله لعنت وکړه په فرعون باندې یا الله لعنت وکړه په فرعون باندې یا الله لعنت وکړه په فرعون باندې وی مونږ نه دی ویلي وی په غټ کافر باندې لعنت نه وای او دغه شړي باندې وزله کفر فتوی کوم چې دا کافر دی او دا کافر دی او دا کافر دی دا یو ملګری دماغ پر خبر اخلاص شو بس وی مونږ ورسېدل دی بل ویل مونږ دا کار نه کوو مونږ به په تاسو باندې کفر فتوی کوو د بوعان پر هغه کې دا مرش